بیچاره افغان وروره دغه عکس چې امریکایان ورسره ولاړ دي یو داسې عکس ولګوه دا د اردو عسکر چې کله د امریکایانو سره د افغانانو په کور ورننوتل دغسې یو عکس کوي هغه د سره هغه که ولګوي نو افغانان به یو عبرت ورنه واخلي هغه غلامان هغسې بېناموسي غلامي وکړه امریکایانو ته هغه به عبرت ورنه واخلي دا خو د پاکستان عکس دا څه معنا لري دا خو د بل ملک دي د خپل ملک غلامان هغه مزدوران هغه ولې نه لګوي چې دا خلک یې وویني د دې هم نیاز ده چې دا هم باید خلکو ته ښکاره شي که نه ګوره داسې شک ده امریکایان یوه دقیقه امریکایان خاصې په قطر کې هم دي په عربو کې هم دي نو موږ خو د بسته جهان هغه نه یو واکداران نه یو چې غون جهان ته پاکو موږ ته بهتره د خپل کور ده که نه یا موږ څه کوو اوس په پنجاب کې چر څه کېږي په ما یې څه په هندوستان کې چې څه کېږي په ما یې څه په عربو کې چې څه کېږي په ما یې څه فلسطین کې مسلمانان دي اما موږ تاسو په خپله خاوره کې د اوس ته ولیدو چې د ما مور و خور دې ته څه ویلي وو دا راپورته کوم موضوع مې ورته تشریح کړه ما ته یې کنځلې وکړه آیا امریکایان دونه هوښیار خلک دي چې د موږ د خلکو نه داسې د بعضو خلکو نه سپي جوړ کړي دی چې خپل امریکا کې ناست دي په بګرام کې ناست دي په ګرین ویلیج کې ناست دي او د موږ مسلمان ولس کنځلې کوي بې عقل سړی او دلیل او استدلال چې هغه سړی هوښیار سړی ته بولي چې په خپله خاوره کې د بل چا غلام وي په خپل کور کې بل چا ته بابا ووایي په خپل پلار پرېږدي بل پلار پسې روان وي بل سړي پسې بل چا ته پلار ووایي هېڅ چا هم چاته پلار نه دی ویلي چا هم چاته پلار نه دی ویلي دغه لوبې پلار شاهین صاحب دغه مشکل چې په دې وطن کې راغلی که پنجابي ته پلار ووایه که امریکایي ته پلار ووایه دغه دواړو کوم فرق او ما ته پنجابیان او هندوان یو حیثیت لري پنجاب دغه پاکستان د هندوستان خاوره د افغانستان له ټوټه جدا شوې ده دا ما ته مملکت نه دی یوه جزیره ده تا ته مملکت ښکاري زه دلته نه د پاکستان نه غږېږم زه د خپلې خاورې نه غږېږم خاوره د ما اشغال ده نه د پاکستان نه د عربستان نه د هندوستان په دو کې یو کې نه غږېږم خیر ده شاهین صاحب چې د اشغالګرو دپاره چاره ونه سنجو د اشغالګرو د شره نه خلاصېږو زه تاسو د دغو نه ورونو په موجودیت زه د دغو نه ورونو په موجودیت تا ته داسې وایم چې همدغه خلک به وي همدغه طالبان چې کوم تاسو اوس په رهبري ټاکلي همدغه به د امریکایانو سره په کابل کې چکرې وهي ولې به چکرې وهي ځکه چې موږ تاسې عوامل نه دي پېژندلي چې عوامل ونه پېژنو وایم څه ګوره یو متل دی یوه ټوکه به هم درته وایي چې دونه هوښیار ولې ترافیک نه شوئ زه یوه خبر تاته وکړم زه مبارزه د طالب په خاطر نه کوم چې ته راته وایي د ما ملت د ما ولس سخت بمبارد لاندې ده هم د داسې چاته بمبارد لاندې چې هغه ریښه درته وایم نه افغانان دي او نه د دو خاورې بچیان دي امریکایان دي او دا څوک هم چې ورسره راغلي دا یې غلامان دي د ما ولس چې د بمبارد خیر د لالا مې غوږ ونیسه ورور مې وزر درته کوم د تاسو عادت دی نه پرېږدئ څه خبر ده کله چې طالبان راغلل بیا د تا غوندې چې دغه شی وکړ لا اله الا الله محمد رسول الله راځمه د تا په مخ کې لای پرې راځم چې طالبانو تاسو چندان خلک نه یې په دو چې تاسو هغه ژمنې چې وطن ته کړي وي هغه هم عملي نه کړي اما اوس د ما دغه دولت چې ما ته یو چې ما ته رایه راکوي زه د حضرت عمر فاروق وخت تاسو ته راولم مغه خلافت تاسو ته راولم تاسو ته هر شی تامینوم ما دپاره بهترین شی بم و ما دپاره بهترین شی راکټ و ما دپاره بهترین شی د امریکایانو اشغال دلته و مغه په ما باندې تامین کړم آیا دا دولت دی دو زنه زه چې وایم چې د بعضې خلک دو ته بابا وایي وګوره ورور جشمه دو ته بابا وایي آیا دا د باباتوب ارزش لري د ما مطلب په دو دی امریکایان ناس پروژه د امریکایانو دی مخ ته وړي دغه نفر چې اوس راغی ما ته چې کنځلې وکړه دا ګوره د واشنګټن نه و دا د نیویارک نه و دا افغان و دغه وظیفه چا ورکړې وه دا وظیفه امریکایانو دا یې دونه استعمار کړی دونه د ده په مغز کار کړی چې د ما خور هم ورته کنځل کوي ما د ده خور ته کنځل هم ونه کړي شاهین صاحب داسې کسان به وي په ټولنه کې مشکل نشته دا لګیا به وي غم دا ستاسو حیثیت نه دا ځکه څه هم ستاسو د مبارزې سره کلک مخالف یم کوم طرف چې تاسو یاستئ ولې دا رقم کسان
بیا که زموږ د خوا نه که د دولت د خوا نه ستاسو باندې داسې هغه مبارزه باندې د تایید مور لګوي چې ولې ویل دا نه ګوره نمایندګي د دولت د عمده کوله ما نه پوښتنه وکړه ګوره ورور ډېر شمه وایي یو نفر چې پېژني وي ډوډۍ د کاسې د مخ نه خوړل کېږي کاسې ته ګورې که کاسه پاکه وه ډوډۍ خوند درکوي که کاسه چټله وه ولو چې شوروا هم وي خوند نه درکوي دغه سړي چې دغه کنځلې وکړې دغه پوچ سپکې وویل نو په دوی باندې خو ته یقین لرې چې دا د ما مخالف و دا خو د ما ملګری نه و څوک ملګري د خپل ورور ته کنځل کوي واضح خبره د دښمنۍ ورته کوي معلومه خبره ده دغه سړي چې مخالفت په داسې کار کوي هغه د مخالف لوري په خبرو باندې په ایدیالوژي باندې نو د تایید دي دا لاره د حل نه ده دلته زه تر کومه ځای چې زه پوهېږم تاسو هم که دغه مبارزه شروع کړې د ډیپلوماټیک خبرې مثلا دغه خبرې اترې مرکې کوئ د دوستانو ملګرو سره زه فکر نه کوم ستاسو به نور په افغانستان کې د جګړې دپاره لابي کوي د جګړې دپاره به خلک هڅوي بلکې د جګړې مشکل دا اشغال وي که دا جنګ وي که دا انفجار وي که انفجار وي د ډالر د حل لته وایي د افغانانو په منځ کې وګوره لابي په هغه صورت کې زه جګړې دپاره زه نه کوم زه د جګړې د ختم دپاره لابي کوم زه دغه دولت چې راغلی د افغانستان ته دغه حکومت چې افغانستان ته راغلی د امریکایان چې راغلی زه د دوی د ختم په حصه کې غږېږم لابي هغه چې زه وایم چې نه دا ښه ده دغه د تاسو لابي ده د اوس ته په لابي په حالت کې ته لابي کوې چې مثلا دغه دولت پوه وایي زه د تاسو مخالف یم زه د تا مخالف نه یم ورور شم زه د نظام مخالف یم زه د اردو مخالف نه یم د اردو د غټو اراکینو مخالف یم زه د اروجان اړیکه درته مامور مخالف نه یم زه وګوره موږ دلې نظام د منځه وړو موږ دلې اروجان هغه د منځه نه وړو بسته د هغه نظام د منځه نه موږ دولت د پاس چې ناز دولت ایسته کوو په دوی کې معلم هم د ما په کار ده سرمعلم هم د ما په کار ده مامور هم د ما په کار ده ګلکار هم د ما په کار ده واضح خبر د عالم هم په کار ده اوس عالم د پلوچرخي کې ناسته دولت د نن نه مهرباني وکړي ودانه عریضه په پښتو نشته که ورخه په پښتو نه پوهېږي په فارسي نشته که په فارسي نه پوهېږي افغان خلک چې اوري او د خالازو یا د امازو په دولت کې ناسته ته ماته وایي داسې ده واسې ده او هغه څوک هم چې راځي میډیا ته دی تاسو یا کنځل کوي یا پوچ سپک وایي یو روزانه ریښه ده چې ته ورته ستړی مه شې دا یو روزانه د غره نه درته غږي چې د غره نه ورسره شروع کړي دی د وارې نه غږي د وار نه شروع کړي دی د اسمان نه غږي هېڅ نه پوهېږي چې څه شی یادوي دغه د موضوع اړوند کې څه پوښتنې ورنه وکړي چې دی اوس دغه نه مني د اشغال هم نه مني دغه موضوع ته به موږ راشو ته دوی به پرېږدو چې چا څه شی کړي دغه به درته وایم ورور شم چې ګوره دغه په ټول تاریخ کې له څونه تو درسونه ویلي هغه ورځ چې د استقلال د افغانستان د تجلیلۍ آیا دغه ورځ تا د استقلال نه ده چې نن امریکایان توره ورځ او امریکایان سبا بله ورځ وځي هم توره ورځ باید ونمانځي هم وتلو ورځ ونمانځي او دا چا اصلي د ملت د افغانستان اصلي دا د تا لپاره افتخار نه ده افتخارات به په ځای پرېږدو ما خو مخکې ویلي زه په دې افتخاراتو باور نه لرم زه دا کاذب افتخارات بلم وروره ته چې ازادي ونه لرې ته چې استقلال ونه لرې ته پیشرفت څه رقم کوي ته چې زه تا دویم ته یخن ونیسم ته به څه شی وکړي هېڅ وردګ صاحب دغه خبره دې ډېره ښه وکړه که ازادي ونه لرې خو راځئ دې باندې بحث وکړو چې څنګه خپل ځان ازادولی شو دا ازادي په دې باندې زه فلانی نظام ختموم هغه وایي زه امارتي نظام ختموم دوی وایي زه جمهوري نظام ختموم ته وایي زه ټامي وژنم ټامي وایي زه طالب وژنم په دې باندې به هم نه کېږي بیچاره وروره وایم افغان صاحب وګوره دا یو شی د کلاه و غوږو ور موضوع ما ګډوډوه دلې ورونه راغلي دي وغږېږي ته نه یې دلته الله دې وساته وخت مې درکړو یو شی درته وایم دا توره ورځ به سل په سلو ونمانځو موږ نه دلې ټامي وژنو نه دلې وروژانه موږ د امریکایانو سره جنګ و امریکا په موږ اشغال هغه وکړو اشغال یې کړو اشغال یې کړو په دغه مابین کې چې څوک ودرېدل دغه خلک ته موږ څه ووایو دوی ته ټامي ونه وایو د هغه څوک چې اشغال ته لمن ووایه د هغه څوک چې اشغال یې راوستل خلک وایي طالبان راوستل په بن کې امضاګانې پیش د 11 د سپتامبر نه د دې سره وشولې 11 پیش د 11 د سپتامبر نه امضاګانې وشولې په بن کې هغه خلک نن غون په کابل کې ناست دي هغه څوک چې د خلکو په سرو کې میخونه وهل هغه څوک چې د ښځې سینې غوڅولې کانتینرونه ترې ډکو هغه نن په کابل کې ناست ځانونه کاندید کوي ریاست جمهوري ته او ته ماته تا ملګري راځي ماته کنځلې کوي
وطن ګوند ورور موږ د خلاص کړه د مهرباني هغه د افغان مبارزه شاهین صاحب یو خبر دا وکړه دا نوبت در خیر دی ودرې کنه نور موږ خسته کیږي سلامونه نیکی ټول ته وړاندې کوم اله د جوړ روغ صحتمند اوسه موضوع د امریکایانو په باره کې د امریکایانو د ماتول هغه وخت سړی ورته وی چې سړی په دې باندې مطمئن شي چې سړی بیا د یو بل موږ د خوان اشغال کیږي نه او موږ تر اوسه په دغه موقف کې نه دا واره دا خبرې واره د مفکوره یعنی که چیرې یو د کور چې بل څه د اشغالي وي دا واره همدغه شی دی موږ همدغه شي په مال کې موږ د بدترین په مال کې دا شوی کله چې سړی میکروب راشي لاس چټل شي لاس په صابون مینځي موږ امریکایان وباسو ولې دونه بیاخل شو چې بل میکروب هم راولو دا د تا ډېر ګول فکر دی والا ما داسې دی چې تاسو په خپل واک خو نه تاسو په خپل واک تاسو په خپل واک موږ به ټول تاسو په څنګ کې درېدلو بدون د چونو چرانه ولا ته د مو د ګوره بعد بدات مسکن ته خاص کوم وایي کله زه چې د ځان صلاحیت لرم زه غږیږم ولې ته د ځان صلاحیت کې تا درلودی د تا رئیس جمهور و د 15000 بندیان نه خوشي کول زه د ځان صلاحیت لرم 15000 مې په زور یا په امریکا یا په کاناډا یا په اسرائیل یا په ناتو یا په تا یا پرچه چې خوشي میکل هغه څوک چې اتا د امریکایانو سره په جنگ هغه فرانسویان چې وژلي و اسرائیلیان چې وژلي و هغه هم قطر ته راغلل اما ته چې دلې ماته چیغې وایې چې ته د خپل اختیار نه یې آیا د تا اختیار همدغه دی چې 15000 بندیان د امریکا خوشي کوي او ته ورته ولاړې قرار د اسکاټ میلر راته ساتي هغه موږ سولې ته قیمت خو ورکړو چې موږ سوله غواړو او موږ قیمت سولې ته تا مو بلا مو نن وایي چې هیڅ د ارزښت نه لري هغه څوک چې حیاتان تللي دي د دوستم زوی یا د محقق زوی د عطا زوی د تاسو نمایندګان دي هغه زه نه پیژنم تاسو عطا عبدالله نشه قانع کولی په هر کې ته با ما سره کم خانه کې تا عبدالله سره تا عبدالله پس پیدادار کې هغه ریاست جمهوری اعلان کړه ابل د پار کې اعلان کړه خو جمهوری ده خو کنه په جمهوری کې د باید د هر څه د مختلف خبرونه خو نه ده دیکتاتوري نظام دی شاهین په دې سره وطن 220 هیوادونو کې داسې جمهوریت ما ته راوخیا چې دوه ولسمشران په یو ورځ باندې ولسمشرۍ لوړه کوي 220 هیوادونو کې چې 55 پکې اسلامي دي او نور ټول کفري ملکونه دي تاریخ کې راوخی به د 100 کلونو کې داسې یو ټاکنې ماته په ګوته کا چې په هغه کې په یو ورځ باندې دوه ولسمشران سوګند پورته کوي او وایي چې د اساسي قانون باندې به معامله نه کیږي یو ثبوت راوخی به زه به سره ومنم زبر جواب وروره دا د ملک حقیقت هم دغه شی دی د ملک په ملک 40 کاله جنگ او د بې اتفاقي د ملک په ملک زښت ډیر ده موږ اندوس په د لایف کې دی او بل څه نه جوړیږو موږ په د لایف کې بل څه خو یو ملک ته د ملک چې دا بې اتفاقي ډیره ده یو موږ د دیکتاتوري وکړو په دغه باندې داسې لکه تاسو غوندې دیکتاتوري وکړه ټول خلک دغه ملک راځي سبب د چین دلته خوراوي سبب د بل ملک وطن ګونده خبره ته غوږ نیسه کني زه دې بیا مایک بندوم بیا خبره نه ده خبره کوي ته غوږ نیسه بیا ته خبره کوي دی غوږ درته نیسي که چیرې دا دیکتاتوري وای د تاسو ملګری راشي کنځلې کې په غلایفو کې تم ورسره ناست وي ای د خوري د مرید تاسو خاندان تاسو ورته ناست خنداګانی وایي دا ګناه نه ده چې څوک د ما مور ته کنځلې کې ته ورته خاندې دا یو ما د یو دقیقه موضوع تا وایي چې جمهوري ده جمهوریت دی په جمهوریت کې دا شوي آیا دا جمهوریت کې هم داسې کېږي چې شیجي دوستم په شیجي سپور شي او د تاسو اول معاون ته 15مه پورې مکتب ویلی وي خپل نوم نشي نوشته کولی دا سره هم جمهوریت دی تاسو خو روجانه د امریکا نه راغلي تاسو خو پوه خلک موږ ته خو بېعقل وایي موږ ته خو بېادبي ما د ایران منډه یو ده او هر شی په خوله چې رسي بېادبي موږ ته وایي د موږ پاکستان نه سلاوي خلک بېرته په موږ استعمالوي بیا موږ ته وایي چې داسې ده آیا په جمهوریت کې هم دا رقم وي چې یو په بل باندې سپارې وي وزیر دفاع د ملالۍ شینواري سه شینواري د دوسه هم دا رقم وي
ګوره د تاسو مثال متاسفانه زه تاسو ته چې دا ډېر طفلانه دی چې تاسو دا خبرې طفلانه ده خو واقع ده